عید همیشه با شور و هیاهو می آید. رنگ‌های جدید را با خود آورده و زندگی همه را تغییر می دهد. خیاطان را به دوغ، دکانداران را به فروش و مردم را به خرید مصروف می سازد. در بین افغان‌ها رواج است که با وجود مشکلات باز هم تلاش می کنند تا با خرید لباس‌های جدید، میوه خشک و تازه، کیک و کلچه و دیگر مواد خوراکی این روزها را به گونه دیگر تجلیل کنند. کیک و کلچه با آمد عید بیشتر از هر وقت خرید و فروش می شود. میر و فقیر می توانند این مواد را خریداری کنند. قیمت آن مناسب بوده و مزه‌دار است. این یکی از فابریکه‌های کیک و کلچه‌پزی است که شمار زیادی از کارگران و ماشین‌آلات در آن مصروف آماده سازی مواد لازم برای عید می باشد. مردمی که چند روز قبل از فرا رسیدن عید مصروف تزیین دسترخوان‌های عیدی می باشند میگویند نظر به عنعنات به بازار آمده و کیک و کلچه و سایر مواد را خریداری می کنند. به گفته آنان با این کار اطفال خوشحال شده و میهمانان عزت می شوند. لکه موټیان می واخیسته، کلچې می واخیسته، داسې بیسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمې لپاره نخود او نقل او داسې ګډوډ شیان کنه څه هغه پکې کېږي هغه مو واخیسته. رسم و رواج د اختر کنه، اختر خوشحالي د میلمه راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خو د هم خلکو دا رواج ده کنه. شهر کابل بیشتر از هر وقت در این روزها بیر و بار دارد. هر فرد برای دریافت چیزهای خوب و ارزان به بازارها می آیند. محمد رحیم بر رادیو آزادی گفت که قیمت هر چیز نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما به گفته وی عید است و در هر حال چیزهایی که رواج است آن را برای خانه هایشان خریداری می کنند. والله نسبتا قیمت سیوی رو خواهر شایدنن منگاو تاسی طول خبر باقی بانده تردید یا دلار جک رو یا تیر چوزک پده کو بانده تردید عمر سودا می واخیستم منتر بار آخه که کیلو کیشا خبر شل روپی 22 روپی 10 روپی پارکی بکشتم. در افغانستان در کنار سایر آمادگی ها مردم برای اطفال لباس های جدید خریداری کرده و برای دخترها بر علاوه لباس چوری، حنا و سایر وسایل آرایش نیز خریداری می شود. مامور دا د لوګر ولایت اوسیدونکی ما لږ مې دغه بکري اخیستې لږ پاتې ده او له خیره سره لږ د ماشومانو ته رختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل، خپله خو مې ولا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه، ځان ته مې شی نه دی اخیستي، ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه یې ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه د څه سودا مې پرون کړې وه، څه له خیره سره نن وکړله. این که کار کیک و کلچه‌پزی ها در نزدیکی عید تا چی حد خوب می باشد از محمد زمان، یکی از مالکین دکان های کلچه‌پزی پرسیدیم. وی در جواب بر رادیو آزادی گفت از 2 ماه به این سو چیزهای شیرین را برای عید آماده ساخته، اما 2 روز قبل از عید همه آن به فروش رسید. تقریبا د څومره مال تقریبا 1.5 لاک کیلو مونږ د 1.5 میاشت کې جوړو، دا تقریبا په 10 ورځو کې بیا بیرته هم د دوکان او باسو زیات دکاندارانو ته، شیریناو ته، چرسیا ته، ګردیز اډې ته، پکتیا ته، هر ولایت خپل حصې باندې خپل موټر باریږي، نو ولایت د مال مونږ ورکوو. زیات افغانان هم دایو خوشحالي لري او اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري او زیات کلچې او مټایانې او تازه میوه بادام او کشمش دا زیات خرڅېږي دوی لپاره. گفته وی هرچند همه چیز قیمت شده و نرخ دلار هم بلند رفته، اما باز هم نسبت به سالهای گذشته فروشات بیشتر بوده است. اینکه عید سال 1394 با عید سالهای گذشته چی تفاوتی دارد، محمد رحمان یکی دیگر از این کلچه‌پزان میگوید. سکاله خوشکر الحمدلله د منګه کارخانه ډیره غټه ترقی کړې د ماشینګری په کې زیاته شوې ده او بلګا کم ډیر زیات شوی دی، د مال په جوړېدو په پرتله انداسې مال هم زیات وزي، اوس ګاګ زیات شوی دی، ولی کال په کال د منګه وادر د ګاګ زیاتېږي. در حال حاضر کیک و کلچه‌پزان از این موسم خوشحالند. بزرگان از تزیین دسترخوان‌های خانه‌هایشان لذت میبرند، اما سوال اینجاست که چی سبب خوشحالی اطفال در این روزها میشود. اختر خوشحالم، متایانی بخورم، بیسکټی بخورم، پلار متایانی راوړي، اختر ته خوشحالم، اختر کې وای بیسکټی خورم. آمادگی ها برای عید سعید فطر در حال گرفته می شود که شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان با فقر و بیچارگی و بعضی ها در مهاجرت و ناامنی ها روز شب این عید را مانند روزهای دیگر سپری می کنند. از سوی دیگر علمای دین از مردم می خواهند تا خوشی های این عید را با دیگران تقسیم کرده و نظر به توان افراد فقیر و بی بضاعت را کمک کنند. کوچکترین اقدام شما خانه دیگر را نیز پر از شادی می سازد.